غټي غټي غني دي پکې وګوره ډېر خطرناک غني دي پکې هلو السلام علیکم ملګرو دا زمونږ د کور ګارډن دی او په انګلند کې اتم میاشتې جمع ختم شو او په اتم میاشتو کې د ګارډن دا حل دی صحیح دلته کې بارانونه سیلۍ طوفانونه د هغې سره بیا ټول ګارډن وګوره دا داسې په داسې حال باندې پروت دی نو اوس د خیره سره جمع ختم شو او ګرمي شروع شوله نن د خپل انور دی موسم مریدار دی نو مونږ اوس راځو او دا ګارډن ځان له سمر دپاره تیاروو صحیح ده نو راځئ چمن خو تقریبا تیار دی او اوس چې کوم دا په ونه کې بوټي دي دا موږ په دې باندې بس کټ کوو صحیح ده راځئ دومره غټې غټې غني دي پکې وګوره ډېر خطرناک غني دي پکې اخري شي تر ورسېدم صحیح ده بیا به لږ شانتې دوی له دا ویښته کټ کوو صحیح ده کټینګ خو شو اوس مونږ دا ټول چې کوم مونږ کټ کړي دي په ځمکه باندې نو دا ټول به مونږ په دې باندې راغونډو صحیح ده مونږ خو ټول دا چې کوم بوټي وغیره کټ کړله ټول دا دي پراته دي دا به مونږ اوس ټول راخلو او دې ته به یې غورځوو هغه ټول چې کوم د ګارډن نه مونږ ګیا کټ کړله او بوټي کټ کړله هغه ټول مونږ دلته کې راوړل دلته کې په انګلند کې په هر یو کور کې د هر کور مخې ته دا څلور بینونه پراته دي دغه شانتې نو په دې کې بیا مختلف څیزونه اچوي په دې کې چې کم خوراک چې په کور کې فالتو شي اضافي شي هغه په دې کې خلک غورځوي او بوټي پکې هم دغه شانتې نو دا بیا دوی ضایع کوي نه دا ریسایکلینګ دپاره وړي او د دې نه بیا د ځناورانو دپاره خوراک جوړېږي هغه بیا ځناورانو له ورکوي دغه شانتې براون بین چې دی په دې کې ټول پلاستیک په دې کې اچوي او کم چې بلو والا دی نو په دې کې ټول پیپر کاغذ ګتې هغه په دې کې اچوي او کم چې ګرے کلر دی نو په هغې کې بیا د کور چې کم جنرل ویسټ وي کم چې په کور کې هسې کومه خزله جوړېږي مکس خزله وي که نه نو هغه بیا خلک په دې ګرے کې اچوي که چا په دې کې په کوم یو کې غلط څیز واچو د پلاستیک په ځای پیپر واچو او یا د هغې په ځای باندې خوراک پکې واچو نو په دې باندې اول خو له یو وارننګ ورکوي او بیا که بیا هم چا دغه شانتې غلطي وکړله او غلط څیز یې پکې واچو په بل کې نو بیا جرمانه ده او که بیا هم د هغې نه پس هم څوک سړی نه شي که نه بیا پکې غلط څیز واچوي د هغې نه پس به دا بین بیا ویسي او بیا ته د خپل پلاستیک سره او د خپل کاغذ او پیپر سره بیا ځان نه راکاږه ځکه چې په لارو کوڅو کې خو ته غورځولی نه شي او چې دا بین د هغوی وړو نو بیا ډېره غټه لانجه وي صحیح ده نو دغه شانتې دلته کې دا نظام چې کوم دی دا خو د انګلند دی دغه شانتې په هر په ټول یورپ کې دغه شانتي نظام دی بلکې په هر طریق یافته ملکونه چې کم دي کم چې په ایشیا کې هم جاپان دی کوریا دی یا دغه شانتي میډل ایسټ کې په هر طریق یافته ملک کې دغه شانتي نظام وي چې په هغې کې هغوی کم چې ویسټ په کور کې جوړېږي کم چې ګند جوړېږي چې هغه خپل ځای ته صحیح لاړ شي نو بیا ملک چې کم دی نو هغه ټول صفا سوتره کړو. نو ملګرو تاسو وکتله
ماشاءالله زمونږه ګارډن چې کوم دی د دې سیزن لپاره دلته کې سیزن خو بس یو میاشت دوی نو د دې سیزن لپاره د لوبو لپاره تیار دی او امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښ شوي وي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې بیا ملاویږو لایک او شیر نه هېر نشي او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان